او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې دا میاشته د مسلمان سره د همدردی او د غمخواری میاشته ده، چې دې میاشته کې به سړی د مسلمان سره همدردی کوي، د مسلمان سره به غمخواری کوي، د مسلمان سره به مرسته کوي او د مسلمان به مدد او نصرت او کومک کوي. دا میاشت الله د دې لپاره پیدا کړي چې کوم مسلمان د بل مسلمان د روژه مات بندوبست کې صرف روژه ور ماته کی، نه بیا خو الله تعالی دغه عمل د ګناهونو کفاره جوړي چې الله تعالی به د ګناهونو سلیری کوي، او دا عمل الله تعالی د جهنم څخه د خلاصون ذریعہ جوړي چې دا بنده به الله تعالی د جهنم څخه خلاصي. حضرت سلمان فارسی وایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه نو په مجلس کې یو صحابي دی، هغه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي، ورته د الله رسول موږ کو ټول غریبان مسکینان یو، موږ ورځ ټول په لوږه تیرو او شپه په لوږه باندې تیرو، زموږ سره غوسه بندوبست نشته، موږ به د یو مسلمان د روژه مات بندوبست څنګه وکړو؟ دا فضیلت پیدا کول، دا ثواب پیدا کول، دا اجر پیدا کول، دا زموږ په نصیب او قسمت کې نه دي، ځکه موږ په خپل غریبان یو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته له صحابه دا د ستاسو د پاره کچیر یو مسلمان د بل مسلمان روژه ور ماته کې صرف په یو غړپ اوبو باندې، یو مسلمان د بل مسلمان روژه ور ماته کې صرف په یو خورما باندې، یو مسلمان د بل مسلمان روژه ور ماته کې صرف په یو ګلاس لومبو باندې، نو هغه ته الله تعالی دغه بدله ورکړي چې د هغې د ګناهونو کفاره به د هغې به د جهنم څخه د خلاصون ذریعه وي. ورته که چیرې یو مسلمان د بل مسلمان روژه مات په داسې شکل وکړي چې به هغې په ماړه نس باندې د هغې بندوبست وکړي، بیا خو به د هغې په عوض کې الله تعالی زما د حوض څخه د حوض کوثر څخه د قیامت په میدان کې دی داسې اوبه کړي چې بیا به د جنت تر ننوتو پورې پر ده باندې تنده رانسي، بیا به الله تعالی زما د حوض کوثر څخه دته عبور کوي. او پیغمبر علیه السلام وایي من شرب منه لا یظمأ ابدا، چې کوم چاته الله تعالی د حوض کوثر څخه ور نصیب کړه الله تعالی بیا درکې جنت تر ننوتو پورې پر ده باندې تنده نه راولي. حضرت سلمان فارسی وایي په مجلس کې یو صحابي ورته پورته سو، ورته مل حوض یا رسول الله، اې د الله رسول حوض څه شي دی؟ چې کم سړی د یو روژاتي د روژه مات په ډک نصر بندوبست وکړي الله تعالی ستا د حوض څخه هغې ته څکه ورکوي، ایا ستا حوض دی څه شي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حوض اعطانیه ربی، ماته الله تعالی یو حوض را کړی دی، مسیرته من عدن الى عمان البلقاء، د هغې اندازه داسې ده لکه د عدن څخه ونیسې در عمان البلقاء پورې. عدن غالبا دا په بحرین کې دی یو وطن دی، او عمان البلقاء دا غالبا په شام کې دی، او د دې دوه په مابین کې ډیره غټه مسافت او اندازه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما د حوض مقدار او غټوالی دومره دی لکه د دې ځایه صدر هغه ځایه پورې. ماؤه احلا من العسل، د هغې اوبه در عسل خوږې دي، و اشد بیاض من اللبن، د هغې اوبه در شیدو تکې سپینې دي، و اکوابه عدد نجوم السما، پر هغه حوض سربیره شاوخوا چې کومې کوزې راګرځېدلې دي چې انسانان به د هغې څخه اوبه څښي، هغې د اسمان د ستورو څخه هم ډېرې دي. من شرب منه لا یظمأ ابدا، چې کوم چاته الله تعالی د دې حوض څخه د قیامت په میدان کې ورکړه بیا چې در څو پورې جنت ته ننوځي در هغې وخته به تنده نه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من اول ناس ورودا یا اول ناس ورودن، پر دې اولنی کم کسان راځي په ټوله قیامت په انسانانو کې، په ټوله اهل قیامت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حوض کوثر څخه چاته ورکول کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې څلور علامې بیانوي، څلور کسان دي. اوله علامه دا د الشعث رؤوسا، چې هغه ټوله ورځ په مزدوري کې تیره کړې ده، هغې ټوله ورځ په دنیا کې په خواري کې تیره کړې ده، د هغې سر و ژره او د بدن ټوله ویښتان سره ګډوډ دي او د خارو ډک دي او ستړې ستومانه زندګي ده. الدنس ثیابا، چې د هغې جامې همیشه خیرني، هغې په خپل محنت کې دی، هغې په خپله مزدوري کې دی، هغې په خپل کسب کې دی، د هغې لباس همیشه خړ پړ دی. لا ينکحون المتنعمات، چې کله د یو چا کور ته د نکاح پیغام ورکي، هغه چې د ده رنګ ته وګوري، د ده ستړیا ته وګوري، د سره د نکاح کولو تیاری نه لري. ولا یفتحون لهم السدد، چې کله د چا د کور دروازه ور وټکي، هغه په کور کې د ننه ناستې حال ور راوستي، وایي صاحب په کور کې نسته.
نه د سره د نکاح تیاری څوک لري، نه د سره ملاقات ته څوک زړه ښه کوي، نه د پاره صفا لباسي او نه د پاره ښه رنګ او ښه بدني. نو ستړی ستومانه او په معاشره کې کمزوری سړی او د معاشرې په خلکو کې د کښتې درجې والا سړی، پیغمبر علیه السلام زما د حوض اولنی